سلامونه ملګرو، دا دې وکړه چې جوړ او روغ بیاست. نن سبا پاکستانیان په سوشل میډیا کې افغانانو ته نمک حرام وایي. پاکستان په تیر حکومت کې د تیر امارت سفیر او مشران یې بوش ته وسپارل. نمک حرامه دوی نسول. موږ د خپل خاورې او نظام په دفاع نمک حرامه سو. تاسو امریکا ته په افغانستان کې د حملې لپاره اډې، ځمکني، سمندري او هوایي لارې ورکړې. ایمان پلورونکي نه یاست. موږ هند ته په خپل هیواد کې د پانګونې په خبره غلامان سو. تاسو بوش او ټرمپ ته سجدې کوئ. تاسو خوارج نه یاست. موږ د هند سره په ستړې مشه خوارج سو. تاسو خپل خور عافیه په امریکا خرڅ کړله. پردیپاله قابض نه یاست. موږ بیا د ننګ په چغه سره قابض رژیم سو. تاسو اسامه او بشمیر عرب مجاهدین په امریکا خرڅ کړل. د اسلام کلا یاست او موږ یو روغ نظام پر هغه باندې وبایلی. موږ اسلام ته بلایو. تاسو ټول پښتونخوا بمبار کړه. په زرګونه پښتانه مو ژوندي ورک کړه. د سر خلک یې وژنئ. د رنګ خلک یې زندانو ته اچوئ. بلوچستان مو په بمونو کنډواله کړ. مشروع نظام یاست او موږ چې پر خپله خاوره ستاسو د رذالت دفاع کوو، موږ غیر مشروع نظام یو. تاسو د خپل هیواد پی ټی آی، تحریک لبیک، کشمیر او نورو ګوندونو لسګونه زره بې ګناه مسلمانان شهیدان یا زخمیان او یا هم بندیان کړل. ظالمان نه یاست. موږ ستاسو د بېدینه فوځیانو چې موږ ملکي وګړي یې شهیدان کړل، د هغوی په ختمولو سره موږ ظالمان سو. تاسو اسرائیل په رسمیت پیژندل غواړئ. دین فروشان نه یاست. موږ له هند سره په تجارتي اړیکو بېجنان سو. نمک حرامه څوک دي؟ موږ او که تاسو؟ قدیر خان چې پاکستان ته یې اټم بم جوړ کړ، آیا هغه افغانانو زندان ته واچوي او که د پاکستان حکومت؟ نو ولې موږ نمک حرامه یو؟ هو بالکل دی نمک حرامه دي. عمران خان چې د 1992 کال ورلد کپ یې پاکستان ته وروګټي او په پاکستان کې یې په څلورو لویو صوبو کې د مرکز په شمول د سرطان روغتونونه جوړ کړل. دا د غلا په پیسو نه دي جوړ شوي. دا یې چندې کړي دي او کم امتیازات چې یې اخیستي دي او کپونه یې ګټلي دي په هغو پیسو سره یې جوړ کړي دي. دوی هغه سړی نن په بندیخانه کې اچولی دي. ښه اوس نمک حرامه موږ یو که دوی؟ کله چې عمران خان ولسمشر سو، په هغه وخت کې کرونا وه. دا ټول پاکستان له کرونا څخه همدې عمران خان سالم راوایستی او نن هغه د دوی خپل ولسمشر دوی بندي کړي دي. نمک حرامه موږ یو که دوی؟ آیا دا افغانانو بندي کړي دي چې موږ نمک حرامه یو؟ د یوه ساعت په خطر باندې وزیر اعظم بندي کوه او نمک حرامه دوی موږ ته وایي. بېنظیره بوټو افغانانو مړه کړې ده چې موږ نمک حرامه یو. د پاکستان څخه د میلیارډونو ډالرو د پوځ مشرانو غلا کړې ده که افغانانو چې دوی موږ ته نمک حرامه وایي. ایمل کاسي د 100,000 په بدل کې په امریکا باندې افغانانو خرڅ کړ او که پاکستان چې موږ نمک حرامه یو. ریمن ډیویس چې هلته یې پاکستانیان په اسلام آباد کې ووژل، هغه موږ د بند څخه خلاص کړي او که پاکستانیانو د $100 په بدل کې خلاص کړي او بیا هم موږ نمک حرامه یو. نو داسې ډېر موضوعات شته. که چیرې نمک حرامه هغه ته وایي چې د چا سره احسان وکړي او ته یې احسان فراموشي وکړې، نو بیا خو د پاکستان ټول مشران نمک حرامه دي بغیر له عمران خان څخه. دوی ځکه نمک حرامه دي چې هر چا د دوی سره نیکي کړې ده دوی هغه وژلی دي. دوی ته چې اټم بم چا ورکړي دي دوی هغه بندي کړي دي. د پاکستان په یوه مرداره کوڅه کې خبریال د قدیر خان څخه پوښتنه کوي چې د ژوند تر ټولو غټه غلطي دي څه ده چې نن هم پرې پښیمانه یې؟ قدیر خان جواب ورکړ چې د ژوند تر ټولو غټه غلطي مې پاکستان ته د اټم جوړول وه. نو اوس موږ نمک حرامه یو که دوی؟ او پاکستان اسلامي هیواد هم دی. اوس نو هندوستان ته د عبدالکلام په نوم یو مسلمان اټم جوړ کړی دی. په دستي یې د هندوستان صدر انتخاب کړي. هغه مسلمان و. هندوستان په تاریخ کې یو مسلمان صدر هغه عبدالکلام و. هغه هندوستان خپل صدر انتخاب کړي او پاکستان د قدیر خان سره څه وکړه؟ بندي یې کړي. عمران خان که د هندوستان ولسمشر وای، هغه به خلکو خپل پر سر ګرځولی وای. د عوامو اوس هم عمران خان خوښ دی مګر پاکستان بندیخانې ته اچولی دي. اوس نمک حرامه څوک دي؟ موږ او که دوی؟ نواز شریف په استرالیا کې ماڼۍ او محلونه لري. هغه ته څوک نه وایي چې تا غلا کړې ده او عمران خان په 1 ساعت باندې بندي کېږي. اوس نمک حرامه څوک دي؟ موږ او که دوی؟ ملګرو، داسې ډېر مثالونه شته چې د پاکستان نمک حرامي ثابتوي. نو قضاوت ستاسو په لاس کې دی. که زما سره په دې خبرو کې موافق یاست، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د پاکستان تر خلکو پورې حتما ورسوئ چې هغوی هم پوه سي او خپل ځان ښه په رسمیت سره وپېژني. مننه.